سلامونه دوستانو په چمن کې د آل پارټي تاجر لغړی اتحاد له لوري د پرلت درودیشمه شپه روانه ده. دغه پرلت نن د ورځې هم او اوس ماښام هم د مظلوم ولسي تحریک چیرمین حاجي صادق خان اسکزی راغلی دی. حاجي صاحب درودیشمه شپه ده دلته راغلی، شپه دې هم دلته ده؟ ان شاء الله کمالات امید شپه به مو سره کوم، ولې به نه کوم. ما اولین چې زه راغلی ما دا خبره ورته وکړل، مال زه نه خان یم نه ملک یم، مال پاشت زه لکه کم چې مې هر څوک څه بولي زه هم داسې نوم مې د لغړي دي لکه کم چې په دا باندې زه فخر کوم. زه در دوی اصل نه یم چې دوی شپه کولی شي زه یې نسم کولی، دوی وږې تږې کېنستلی شي زه نسم کېنستلی، ولې به نه کوم. ما کور دي، ما ځوانان دي، زه په دې ځوانانو یم، زه ځوانان په ما نه دي، زه په دې ځوانانو یم. نو چې دا ځوانان ما ته دومره محبت راکوي زه به ولې نه ورسره کښېنم، په دواړو په توره شپه به ورسره کښېنم. پرلت نن سهار تاسو په خپله وینا کې وویل چې ما ځینې مجبوري او د دې پرلت لپاره ما ځینې هلې ځلې هم کړي دي. هغه هلې ځلو فکر کوي څه رنګ به راوړي د دغه پرلت د بریا لپاره؟ ان شاء الله ما درته وویل چې ما سره چې 15 مشران په اخلاص شي دا کامیابي ده، ولې به نه کېږي. زه دا خدای څخه دا امید چې یو سړي د کام سره ته اخلاص وکړه، اخلاص خامخا تا ته یو دروازه در خلاصوي. موږ اخلاصمن ولې به نه کېږي. شاید و سکتا چې زه نن نوی راغلی ما راستي خبرې دومره در شورولې وای په هغه دلته غوثلا جان دلته پر سټیټ باندې چې زه د یو ځای راووتم د ده په ما چې د ما د په موبایل کې د اعلان وکړي ما ورته وویل زه به اوس نو خبره داسې ما 2 بجې باندې شاید و سکتا د کور کمانډر صاحب سره ملاقات کړی وای، د وزیر اعلی مې بیولې وای، 4-5 کسان مې نور د ځان ملګري کړي وای. ما دلته وته چې ما واحد یو داسې کورنۍ ته ما دا سوچ وکړي چې زه به پلانې ته به زه د شپې ورځم چې دا خلک به زه د ځان ملګري کوم، سهار به دا سړي له بیا پرون ما د ثناءالله زیري ورور را سره بیولی دی، وزیر اعلی هغه را سره تللی دي، په داسې په دلاوري را سره تللی دي، نعمت ظفر زیري صاحب ما سره په خپله تللی دي، را سره دورې هغه چې ولاړو وزیر اعلی د امریکایان راغلي وو د هغو په میټینګ باندې. نو دا خبرې په خبرو باندې حل کېږي، ولې به نه حل کېږي؟ کوم هغه کار دی چې په خبره نه حل کېږي؟ ولس دلته ناست دي 2 ورځې کېږي، ډېر ستړی شوی دی. کمیټې تللې ده اسلام آباد ته، څه فکر کوي که تاسو هم ورسره ملګري سئ د هغه کمیټې سره مرسته وکړئ، څه فکر کوئ دغه ستونزه به کله هواره سي او کله به حل سي؟ ورور ما خو دا کمیټې دوی راغلي وه، خو دوی د پارټیانو خلک راغلي وو په کچېرې ما بارې ماښام غوسلا او دا ته مې هم دا ویل مال کله غړیان ورسره وایي ما 3 واره د خلکو معلومات کړي دي، هغه د دوی د خپلو پارټیانو مجلس و، بل زه د دې کمیټې کې زما حساب نسو اخیستلی، ولې د دوی خپله مسله وه. ما که دوی ماته راغلي وای شاید و سکتی چې دوی د 10 شپې کولی ما د دوی 10 شپې ور 5 کړي وای، د دوی 15 شپې ما ور 3 کړي وای. نو چې دوی هلته راغله ما سره چا اول نه دی کړی، دومره خبر وم که اول ما په خپله معلومات چې کړي دي د دلته مې کړي دي ما چې له غړیان څوک ورسره دي ولیا اما دوی خپلو رهبرانو سره به د دوی خپلې رابطې وي دي. که دوی ماته راغلي وای شاید و سکتی د 10 ورځې ما ور 8 کړي وای، 8 ورځې به ما ور 5 کړي وای. نو چې دوی موږ سره راکړي نو دا صرف پر موږ باندې د نامه شپه ده. موږ وایو چې یاره که یو سړي باندې موږ بیا دا وایو چې خدای پاکه چې د هر ځوان په وس باندې یو شی د دې کام باندې نه سپموي، د دې کام سره دې اخلاص وکړي. دلته د پرلت کمیټې پریکړه کړې وه چې دوی به د ټرانزیټ لار تړي. 2 ورځې مخکې دوی دغه لار وتړل او نن پر تورخم باندې هم د ټرانزیټ لار وتړل سول. څه فکر کوئ دغه پریکړه به د پاکستان پر حکومت باندې پریشر واچوي په دغه ستونزه هوارولو کې؟ یاره دا به زه د واضح به دا یوه خبره درته وکړم، پاکستان غواړي دا شی چې لړي جوړ شي، موږ به امن غواړو، موږ به امن په لاره باندې بدو. موږ که افغانستان دا سوچ کوي چې دا انسانان به موږ سره موږ په رنګ باندې راکړ کړي او را تباه به کړي، نو هغو ته موږ دا خواست کړو چې د خدای دپاره پر دې کام باندې رحم وکړي. دا په دوبۍ کې زه هم څه ملایان راغلي وو، ما ورته یوه خبره واورئ، پخوا به تی ویل چې د پارچبان مسله ده، نن تی واحد یو پښتانه یاست په افغانستان باندې یو قرآنان یاست. نو دا که چیرې تی سبا د یو قام سره بې وفایي وکړي بیا به د پښتانه د نامه څخه د خلکو نفرت وشي. نو د خدای دپاره دا قام دپاره دومره د خپل ځان افغانستان مو دا رقم ماحول جوړ دی چې هر سړي د ډالرو بغیر خبره ستنه. نو که دوی موږ سره دا سوچ ولري چې دا ما وطن دی، دا ما کور دی، دا ما ځوانان دي، زما مور ده، زما خور ده، د دوی سوچ ولري ولې په خبرو کې نه ورسره کښېني. ښکاره دي چې افغانستان هم خبره ښکاره کړي، پاکستان هم ښکاره کړي. موږ به د دې کام
ملایان به راټول کړو، ښه عالمان شته، ښه بزرګان شته، یو داسې خیر ته به راوباسو چې د پاکستان هم خیر پکې کړي، د افغانستان هم خیر پکې کړي. د دې معنا دا شوه دا کومه خبره چې تا وکړه چې دوی د خپله خبره ښکاره کړي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ مسله بله ده، یوازې د پاسپورټ او د افغان کډوالو نوم یې ورکوي. دا یې پلمه ده، دا پلمه ده. د دې غټه خبره دا ده چې دا پلمه ده. دا په کار دا ده چې دوی دا کړي. دا ما دا یو شی به زه در وښیم، زه هر ځای کې زه هر مشر ته چې زه کښېنم دا ستا فوج دی، دا خپل فوج مه تباه کوه، مې بې روزګاره کوه. دا چې مې پرون یو چا ته وویل مال نن په نشکي په ډالبندین کې پخوا څومره وارداتونه کېدل، ولې د دې خلکو خولې بندې دي؟ په څه وجه بندې دي؟ ستاسو طرفه خلاصېږي ولیا ما ورته له دې ته بجنس ته که په خلک ذهن په کاروبار کې جمع دی، په دې کې نه دی سوچ په دې کې دی راولاړېږي تا ته خوشخبري د خوشامدي وایي. چرپې د بچیانو روزي روانه ده. که دا چمن والا تم دا رقم کې ستا ته به وایي چې د افغانستان ماته دا ترګر راځي، دا د شکرجي ماته پلاویږي، دا ځوانان به د مجبورۍ پر تا باندې یو څه کوي. نو د خدای دپاره چې موږ پر دې قام باندې رحم وکړي، دا قام دې غلطې لارې ته سوچ نه جوړوي. حاجي صاحب په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د انساني حقوقو په خوله باندې چې دلته غیر انساني چلند کیږي او دوی په زوره له کورو شړل کیږي، له دوی څخه جایدادونه ضبطیږي، له دوی څخه پیسې اخیستل کیږي، او هغه ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ ورور دا ما ته د دې وایي چې ما ته په کراچي کې جلسه را خرابه کړل، په دا کې ما ته د پېښور کې په لاره کې کانټینرونه راته ولګول. دا زه د دې شدید مذمت کوم. دا که نن ته د بل دروازه ورټکوې، سبا ستا دروازه هم خلک بیا درټکوي. نو دا نه دی په کار چې ته دا رقم په بېعزتي باندې دا وکړه چې کم جایز خلک ناست و دې ته ټیم و دې سره به کار نه لرې، که د دې چې کم ناجایز خلک دي و دې ته ټیم ورکړه، په عزت یې واستوه. دا تم دغه اولادونه لرې، دغه مور لرې، دغه خور لرې، دا خلک چې نور هېڅ نه وکړي په تا پسې به قرآن شریف راوباسي. اول به موږ په دا سیاسیانو پسې راباسي، بیا به ستا په ملک پسې راباسي، بدواوې درته کوي او تا شادي والله که وکړو په دې باندې. دا د مظلوم غاړه چې ده ویش کې چې د هر څک الله پاک ویني او ته په خیر هم والله که جمپېږ شي. حاجي صاحب بیرته به پرلت ته راسو. په پرلت کې دا 22 ورځې کېږي، هره ورځ خلک وچ شونډان سپېره مخان دلته ناست وي او د ښه امید هیله لري. په دې کې ځینې کورنۍ داسې شته چې د ماښام وړه نه لري، لکه نن چې امیر محمد په خپل وینا کې ویل چې یو څوک شته چې یو کیلو وړه وړي. د ښار تجاران ډېر زیات خلک یا د دې وطن ډېر زیات خلک ستاسو د خبرې باندې عمل کوي. هغوی ته آیا څه دغه نه لري چې هغوی ته ووایاست چې د دې خلکو سره مرسته وکړي، یا تاسو په خپل جانبه ستاسو د مظلوم ولسي له تاریخ له جانبه د داسې مظلومانو سره یو پیکیج ورته اعلان کوي او هغو ته کم سے کم چې تر څو پر دروازه خلاصېږي د یوې میاشتې ترتیب ور برابر کړي؟ دا د بالکل موږ خو غم دا دی که واده کوو، واده باندې 20-30 لکه ډېر ښه خرڅولی شو. دا ورځ د قام د مجبوري ده، دا وخت د قام د تهمت چې ته کوم کې تهمت وبولې، تهمت په د دوی د پر ځان باندې مه وړه، د الله دا یوسه، د الله په خاطر باندې د دې قام سره وکړه. موږ په خپل کې زما په خپل د الله یو سوچ ما جوړ کړي نن چې زه کوټ له ولاړ تم د خپل ځان یو داسې خبره نه شم در سره ښکاره کولی، خو دا امید مې ولاته شته چې زه د خپل قام سره په داسې هر وخت ما په داسې سخت کې د دوی بېناوسه نه دي پرېښي. حالات ما دا امید شته چې زه کوټ ته ولاړ شم، د یو داسې ښه د عاجزانو 15 عاجزانو په لاسه یو داسې کار وکړم چې الله هم ناسه خوشحاله شي او د دې قام د غریبانو. او ما یو کار ما په ټول زندګي کې چې ما کوم ما اوس کړي دي هغه الله ته معلومه ده، ما خپل ځان ته معلومه ده. ما زه نه پر چا په افغانیت په خبره باندې پر انسان د چا د پردان وړم، نه د دوی د پردان وړم. دا زه م د دې ځوان د یو چا بچی یم، دوی د یو چا بچیان دي. والله په دې زه شرمېږم چې زه ورته زه چا سره دا کوم. نو دا دیدار سړي نو ما دا اراده ده چې زه کوټې لوړ شم، ما 4-5 عاجزان دي د هغو سره یو رابطه کوم. مې الله ته دا امید و چې زه د خپل قام یو خدمت پکې وکړم. ډېره مننه حاجي صاحب له وخت راکولو څخه. کور مو ده.